بختي رحمانه زه ځان ښه نه احساسوم، لږ به ویده شم. ته آرام وکړه زیبا ګلې، زه به د کور ټول کارونه سنبال کړم. زیبا ګل ناروغه ده، باید نن ټول کارونه زه وکړم. الحمدلله روټۍ هم تیارې شوې او سبزي هم ښه پخه شوه. واو، دا څومره ښه بوی دی. بختي رحمانه دا ټول دې ته تیار کړي دي؟ هو زیبا ګلې، ته ناروغه وي، ما غوښتل آرام وکړې. هو په مینه. نن خو مې له سهاره تر ماښامه ډېر سخت کار وکړ، اوس به کور ته لاړ شم. هیله ده چې کور کې به هر څه تیار وي، ډېر وږی یم. دا ویډیو خو ډیره خوندوره ده، لږ نور به یې هم وګورم. زیبا ګلې، ډوډۍ دې لا نه ده تیاره کړې؟ اوس به یې تیار کړم، یوازې یو ویډیو پاتې ده. هر وخت موبایل او ټک ټاک د کور کارونه دې هیر کړي دي. یوازې لږ وخت مې ضایع شو، دومره غوسه مه کوه. دا موبایل زموږ د کور سکون خراب کړی دی. نه، زما موبایل دې مات کړ. کې غوسه وې، خبرې دې را سره کولې. زه ستړی وغي وم، خو بیا هم دومره غوسه کېدل سم نه و. ما تېروتنه وکړه، بخښنه غواړم. زه هم بخښنه غواړم، بیا به د کور کارونه نه ځنډوم. راځه چې په مینه او تفاهم ژوند وکړو. هو هم. بختي رحمانه له څو ورځو راهیسې ځان ښه نه احساسوم. څه درته شوي دي زیبا ګلې؟ سر مې ګرځي او ډېر ستړی یم. ما اندېښنه کوه، همدا اوس دې ډاکټر ته بیایم. السلام علیکم ډاکټر صاحب. وعلیکم سلام، خیر دی؟ څه ستونزه ده؟ ډاکټر صاحب زما میرمن زیبا ګل ناروغه ده. سمه ده، راشئ چې معاینه یې کړم. زیبا ګلې لږ دلته کښېنه. سمه ده ډاکټر صاحب. بختي رحمانه لږ صبر وکړه، نتیجه ګورم. سمه ده ډاکټر صاحب. بختي رحمانه جی ډاکټر صاحب مبارک دی وي. د څه شي مبارکي؟ ته پلار کېدونکي، زیبا ګل مور کېدونکې ده. رښتیا وایي ډاکټر صاحب؟ هو بالکل رښتیا. الحمدلله. زیبا ګلې دا زموږ د ژوند تر ټولو لویه خوشحالي ده. هو زه هم ډیره خوشحاله یم. د الله تعالی شکر دی. الحمدلله. راځه زیبا ګلې، کور ته لاړ شو. هو راځه. نن به دا خوشحالي له ټولو خپلوانو سره شریکه کړو. ان شاء الله ټولو ته به زیری ورکړو. زیبا ګلې ولې دې رنګ ژیړ ښکاري؟ ښه نه یې؟ لږه ناروغه یم، خو فکر مه کوه. تر هغه وخته چې زموږ ماشوم پیدا شوی نه وي، زه به د کور ټول کارونه کوم. رښتیا؟ هو، یوازې د خپل ځان خیال ساته. زیبا ګلې ته اوس آرام وکړه، ځان مه ستړی کوه. خو د کور کارونه به څوک کوي؟ بختي رحمانه ته ټول کارونه پخپله کوي؟ هو، زیبا ګل ناروغه ده، زه غواړم آرامه وي. الله دې درنه راضي شي، ته ډېر مهربان یې. ته زما د ژوند ملګری، ستا خدمت زما دنده ده. ستا د مینې او پاملرنې مننه. زموږ خوشحالي په یووالي او مینه کې ده. د ماښام اذان وشو. زه اودس کوم او جومات ته ځم. ما ته صالح او نیک زوی راکړه.